په سویل ختیځ زون خوست ښار کې د کتاب بازار د دې بازار په لسګونو دکانونو کې مختلف کتابونه د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي چې شمیر یې لکونو ته رسیږي. پوهان که د کتاب مطالعه د فکر جوړولو، ذهن پراخولو او هیواد د پرمختګ سبب ګڼي، خو دلته یې پلورونکي وایي بازار یې پیکه شوی دی. دوی زیاتوي د آزاد مطالعې ذوق په خلکو کې اوس کم شوی دی او یوازې فعال طلبه او متعلمین دي چې اړ د خپل درسي کتابونه رانیسي او لولي یې. له پخوا یې ډېر غټ تغییر خوړلی. پخوا به خلکو هڅه دا کوله چې دوی هر ډول وي د نوي کتاب په لټه کې به کتاب یې اخیسته. ټولنیزې رسنۍ دي، یعنې موږ تاسو یې په اوسنۍ حالاتو کې ځوانه طبقه ښه وینو چې اکثریت یې په همدغه ټولنیزو رسنیو کې مصروف شوي دي. اوس چې کتاب بازار دی یو څه هغه کمبود شوی دی. یو خو مسؤلین دي چې هغه مجبور مکلف دي که نه چې هغه کتاب واخلي، هغه کتاب اخلي چې هغه دوی ته مقصد د استادانو لخوا په ټینګار پرې وشي او دوی کتاب واخلي. او زیاتره مسؤلین چې دي هغه په کله چې د ازموینې وخت راشي په دې وخت کې کتاب اخلي. ورته وخت کې ځینې کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو وختونو کې یوازې د دیني برخې د کتابونو پیرودونکي پاتې دي چې رانیسي او ګټه ترې نه اخلي. ارواپوهانه چې دا به پخوا ډېره لوستل کېده، اوس اکثریت خلکو په دیني کتابونو باندې فوکس زیات دی او په دې برخه کې مطالعه یو څه نوره زیاته شوې ده او دیني کتابونو ته خلکو توجه زیاته شوې ده. او بله خبره دا ده چې ځینې اسلامي ناولونه هم چې دي هغه هم خلک ډېر مطالعه کوي په اوس وختونو کې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت برخه چې د خلکو د هغې برخې ته ډېر توجه شوې ده او په دا برخه کې د مطالعې وده لا پرمخ روانه ده. ځینې محصلین او شاګردان بیا وایي ځیرک موبایل او سوشل میډیا هغه څه دي چې ځوان کهول یې د کتاب له مطالعې لرې ساتلی دی. دوی زیاتوي چې ډېری وخت ځوانان په سوشل میډیا کې مصروف وي. د دوی په خبره دغې برخې ته د ځوانانو پام د کتاب آزاده مطالعه پیکه کړې ده. اوس وخت کې خلک مطالعه نه کوي او د کتابونو په نسبت چې دا خاصتا که فکر دی په اوس وخت کې یو اپ سر وتله ده لکه چټ جی پی ټي ډېره مطالعه ده په دې کې مطالعه کوي. فزیکي مطالعه نشي کولی، هات په تلیفونونو کې په پی ډي اف کې په هر ډول چې وي چې لاسرسی ولري مطالعه کوي. او د دې غټې ستونزې چې دي یو خو چې دي د اجتماعي رسنیو کې مصروفیت له وجې اکثره محصلین مطالعه نه کوي. که زه د خپل ځان نه درته ووایم کوم ځای کې چې داسې عنوان سره مخامخ شوی یم چې راته جالب دی هغه کې بیا زه هغه لینک مې خلاص کړی دی حتما او کتلی مې دي چې تر کومه حده زه کوم شي ته لاسرسی پکې لرلی شم. د نظر خاوندان بیا وایي ځیرک موبایل او سوشل میډیا کې نه یوازې دا چې په پوره تمرکز سره مطالعه نه کیږي بلکې د ځوانانو په زده کړه او مطالعې یې هم منفي اغیز کړی او دوی یې له ګڼو رواني ستونزو سره هم مخ کړي دي. زیرک موبایل خو ډېر حافظه لري، ډېر مختلف ابعاد لري، ډېر د سوشل میډیا پلیټفارمونه لري. د دې پر ځای چې ته مشخصه مطالعه پکې وکړې راځي فیسبوک ته وخت ضایع کوي، بیا راځي انستاګرام ته وخت ضایع کوي، بیا راځي واتساپ ته ممکن یو چا میسیج کړی وي نو ستا هغه ذهن متمرکز نه پاتې کېږي. یعنې د طبي ستونزو ترڅنګ چې هغه ممکن ځینې وخت رواني ستونزې هم ایجاد کړي ځکه سوشل میډیا یا هم دغه زیرک موبایلونه موږ تر ډېره وخته ځانونه نشو کنټرولولی چې څو ساعته په شپه ورځ کې ما دغه موبایل استعمال کړ. نه یوازې دا چې دغه زیرک موبایل په مطالعې باندې بد تاثیر لري بلکې فزیکي ډول ټولنیزې اړیکې هم ضعیفې کړي دي. دوی زیاتوي ځوانان له سوشل میډیا او زیرک موبایلونو څخه د لرې ساتلو او مطالعې ته د هڅولو لپاره والدین او استاد مسؤل دی چې دوی وڅاري او مطالعې ته جدي پام وکړي. په دې کې رسنۍ ډېرې ښکلې دي. رسنۍ باید دې ته کار وکړي د عامه پوهاوي برنامې وړاندې کړي چې هغه څه چې موږ د سوشل میډیا څخه ترلاسه کوو کم دی نسبتا دې ته چې موږ د کتاب څخه ترلاسه کوو ځکه کتاب موږ د یوې غوره سرچینې په توګه د علم د سرچینې په توګه تعریف کړه. همدارنګه ډېری وخت ځوانان هم مسؤلیت لري. په تېره په ښوونځیو کې استادان هم د دوی والدین هم چې خپل بچیان وڅاري چې آیا دوی خپل زیات وخت په مطالعه کې تیروي یا دوی خپل وخت په سوشل میډیا کې تیروي. خوست کې که څه هم د کتاب بازار کې د کتابونو اخیستنه پیکه شوې خو په یاد ولایت کې د عامه کتابتون مسؤلینو په وینا هر ورځ لسګونه کسان ورته د کتابونو د مطالعې لپاره ورځي.
خوست عامه کتابتون چې دی د رسمي مجالو په شمول 14,000 کتابونه لري چې د ورځې په جریان کې موږ مراجعین لرو چې راځي دلته مطالعه کوي. خو موږ مراجعین چې زیاتره د پوهنتون محصلین دي، د مدارسو زده کوونکي دي او د مختلفو مکاتبو شاګردان دي، ورسره د کورسونو شاګردان چې د ورځې په جریان کې راځي او دوی دلته مطالعه کوي. نو دوی چې دلته مطالعه کوي اکثریت آزاده مطالعه کوي، نو د خپل مطالعې نه دی خوند اخلي ځکه چې فضا ورته مساعده ده، نو کړلی شي چې دوی دلته راشي او دوی دلته مطالعه وکړي. موږ غواړو چې عامه کتابتون لا غني کړو، هغه کتابونه چې د هېواد په سطحه چاپ کیږي او ضرورت دی ورته. کوشش مو دا دی چې هغه کتابونه موږ راونیسو یا د عامه کتابتون ریاست نه راوغواړو تر څو عامه کتابتون لا غني شي. د یادولو وړ ده چې په خوست ولایت کې د شخصي کتابتونونو او اړوند مسؤلینو له لوري هر کال د کتابونو نندارتون جوړیږي چې موخه یې کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي. احسان الله باور، امید رادیو، خوست.